مسؤلین وایي ځوانانو ته د کرې چاپیریال برابرولو او اقتصادي ودې په پاره برنامه پیل شوې او لا مو هڅې دا دي څو اقتصادي وده او کرې زمینه لا بهتره شي. خوستمېشتو ځوانانو ته خلکو ته ډاډ ورکوو انشاءالله په راتلونکي کې 11 پروژې د وزارت طرف نه نورې هم منظورې شوي دي چې هغه هم اکثره د خرپوي زده کړو سره تعلق لري. نو په ولسوالیو کې او په مرکز کې به دا کارونه ډېر سم روان وي انشاءالله. موږ دوی ته د مدیریت بازارموندنې او د اړیکو ارتباطاتو د بېسوادۍ په دې هکله موږ دوی ته ورکشاپونه ورکوو وخت نه وخت چې پرون او نن موږ دوی ته د مدیریت زده کړې هم ورکړي چې دوی څنګه د خپل ټایم منیجمنټ وکړي، یعنې د وخت مدیریت څنګه وکړي، څنګه د دوی خپل وخت نه دوی ګټه واخلي. پر راتلونکي کې موږ په پام کې لرو چې دوی ته د بازارموندنې او دا د کار زمینې د برابرولو د دوی چالونه ور وښیو. یاده روزنیزه برنامه د 1,08,000 ډالرو په ارزښت ترسره کیږي. د مسؤلینو په اند چې په راتلونکي کې د نل دیوني او خیاطي حرفوي زده کړو لړۍ به هم پیل شي چې په دې سره به تر ډیره قریب بوختیاوې او اقتصادي وده کې د پام وړ ښه والی راشي. برق او موبایل نن سبا ډېر پرمختګ کوي او ورځې نه بلې ته ټکنالوژي په مخ روانه ده کیږي، ځکه چې لکه اوس برق چې وکیسو یو ورځې نه بل ته تعمیرات دی، یو شاید بل شاید ټول هغې ته برق ته ضرورت ده. موبایل خو موږ خپله وینو چې د ورځې نه بلې ته نوي موډلونه رسي، نوي موبایلونه رسي. نو موبایل ته د دغه سیستمونو ته ډېر ضرورت دی چې شاګردان باید وروزلی شي او درس ورکړلی شي. خوشبینه یو انشاءالله آینده ته، ځکه د دې په اساس مونږ کولی شو په آینده کې یو مسلک زده کړو. د دې په اساس هغه زده کوونکي هغه اشخاص چې هغه بیکاره دي کولی شي یو مسلک زده کړي، یو برخه کې کار وکړي. مونږ د کسب زده کوو نو دې لارې مونږ کولی شو خپل اقتصاد پیاوړی کړو، خپل کورنۍ ته حلال نفقه وګټو او په راتلونکي مو له اړوند مسؤل څخه همدا غوښتنه ده تر څو مونږ ته همدا شان برنامې برابرې کړي. هیره د نوي چې له دې وړاندې هم له 600 زیات کسان له حرفوي زده کړو روزنیز مرکز څخه فارغ شوي چې عملاً د کار او کسب جوګه شوي.